السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د نون توري کې د نن موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. نون، نن، نن. د نن کار سبا ته مه پرېږده. د نن کار سبا ته مه پرېږده. وخت هیچا ته انتظار نه کوي. وخت هیچا ته انتظار نه کوي. افغانان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. افغانان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. د نن ورځې ګټه واخله ځکه دا ورځ بیا نه راځي. د نن ورځې ګټه واخله ځکه دا ورځ بیا نه راځي. ژوند همدا نن ورځ دی. پرون ورځ تیره شوه او سبا معلومه نه ده. ژوند همدا نن ورځ دی. پرون ورځ تیره شوه او سبا معلومه نه ده. د نن زده کوونکی د سبا ښوونکی، ډاکټر، انجینر، وزیر، والي او پاچا کیدی شي. د نن زده کوونکی د سبا ښوونکی، ډاکټر، انجینر، وزیر، والي او پاچا کیدی شي. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت دي اوس به یې درته وژباړو. لغات: معنا: انتظار، صبر کول، په تمه پاتې کېدل. انتظار، صبر کول، په تمه پاتې کېدل. سبا، راتلونکې ورځ، راتلونکی وخت. سبا، راتلونکې ورځ، راتلونکی وخت. کورنۍ دنده. د نون توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. د نون توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د نون توري کې مو درته 4 کلمې راوړې دي. لومړۍ کلمه به زه درته د تورو په بڼه ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو ولیکئ. نعت. نعت چې کله د تورو په بڼه لیکو: نون، عین، ت. نعت. نون، عین، ت. دا 3 توري چې سره یو ځای کړو نعت کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: نیمګړی، منل، ګلان. دا کلمې به تاسو د تورو په بڼه ولیکئ. دوهمه برخه: د نون توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د نون توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د نون توري کې مو تاسو ته 3 کلمې د تورو په بڼه راوړې دي. لومړی لغات یا کلمه به زه درته ترې جوړ کړم، نورې 2 به بیا تاسو جوړې کړئ. نون، نون. ګاپ، ی، الف، لام. دا 6 توري چې سره یو ځای کړو ننګیالی کلمه ترې جوړیږي. نون، نون، ګاپ، ی، الف، لام. دا 6 توري چې سره یو ځای کړو ننګیالی کلمه ترې جوړیږي. نورې 2 کلمې: اسانه او ټولنه. دا 2 کلمې به تاسو د تورو په بڼه لیکل سوي دي. د لغات یا کلمې په بڼه به یې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو تاسو ته د نون توري کې د نن موضوع راوړې وه. لومړی مو درته متن تشریح کړو، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو درته د نون توري کې 4 کلمې راوړې وې. لومړی کلمه ما درته د تورو په بڼه ولیکله، 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. په دوهمه برخه کې مو درته 3 کلمې د تورو په بڼه راوړې وې. لومړی کلمه یا لغات ما درته ترې جوړ کړ، نورې 2 مو کورنۍ دنده درکړه. ګرانو زده کوونکو، د نن موضوع خپل ځان سره 10 ځله تکرار کړئ تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ لیک او لوست زده کړئ.